تخنیک او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر. بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو سره د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 لمریز کال د غبرګولي میاشتې 21مه نیټه. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د پروان تخنیکی او مسلکی امریت او مخابراتو ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شو. د بلخ د نفت او غازو انسټیټیوټ محصلینو ته د ساختمان د سیخ بندۍ په اړه روزنه ورکړل شوه. د ساختمان په اړه د پکتیا د مرکز کسي رشتوي انسټیټیوټ د محصلینو د عملي زده کړو بهیر، د تخنیکی او مسلکی زده کړو ادارې او د کرنې او مالدارۍ وزارت د مسؤلینو ترمنځ غونډه او د پنجشیر تخنیکی انسټیټیوټ او برېښنا ریاست ترمنځ تفاهم لیک لاسلیک شو. زه مرتضی احمدی یم. د خبرونو پیل. د پروان ولایت د تخنیکی او مسلکی امریت مسؤلین د پروان ولایت د مخابراتو ریاست سره د همکارۍ د یو تفاهم لیک د لاسلیک کولو خبر ورکوي. د یاد تفاهم لیک پر بنسټ به د پروان ولایت د مرکز کسي رشتوي انسټیټیوټ محصلینو لپاره د دغه ولایت د مخابراتو ریاست اړونده څانګو کې د عملي زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې مشرتابه تل د تخنیکی او مسلکی زده کړو په مرکزونو کې د عملي زده کړو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د بلخ ولایت د نفت او غازو انسټیټیوټ د ساختماني څانګې محصلینو ته د ساختمان د سیخ بندۍ په اړه عملي روزنه ورکړل شوه. لارښود استاد د درس په جریان کې محصلینو ته د ساختمان د سیخ بندۍ، کانکریټ اچولو او د فاضلاب د سیستم په اړه مفصل معلومات ورکړل او د محصلینو پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. د تخنیکی او مسلکی زده کړو په مرکزونو کې زیاتره زده کړې عملي وي. له همدې امله د تخنیکی او مسلکی زده کړو د ښوونیزو مرکزونو فارغان له فراغت وروسته په مستقیم ډول د کار بازار ته جذب کیږي. د پکتیا ولایت د مرکز کسي رشتوي انسټیټیوټ د ساختماني څانګې محصلینو ته د ساختمان په اړه عملي روزنه ورکړل شوه. لارښود استاد د درس په ترڅ کې د ساختمان د قالب بندي او د ساختمان د سیخ بندۍ په اړه محصلینو ته توضیحات ورکړل. د تخنیکی او مسلکی زده کړو په مرکزونو کې زیاتره زده کړې عملي دي، څو د تخنیکی او مسلکی زده کړو د مرکزونو فارغان په مستقیم ډول د کار بازار ته جذب شي. د کرنې او مالدارۍ محترم وزارت یوه پلاوي د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د پروګرامونو د څېړنې او تضمین کیفیت له رئیس سره وکتل. په دې کتنه کې دواړو لورو د په بیلابیلو مسایلو او د ګډو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په یادې لیدنه کې دواړو لورو ټینګار وکړ چې د ګډو همکاریو د تفاهم لیک لاسلیک کول د فعالیتونو د رسمي پیل لپاره مهم دي او تصمیم ونیول شو ترڅو د یاد تفاهم لیک د مواد په نهایي کولو کار پیل شي. او د پنجشیر ولایت د تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ محصلین د یاد ولایت د برېښنا ریاست سره د همکارۍ د تفاهم لیک د لاسلیک کولو خبر ورکوي. د یاد تفاهم لیک پر بنسټ د پنجشیر تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ محصلین کولی شي چې د دغه ریاست له تاسیساتو او اسټیشنونو څخه لیدنه وکړي او خپل عملي درسونه په یادو تاسیساتو کې ترسره کړي. د پنجشیر ولایت د تخنیکی او مسلکی زده کړو آمر ښاغلي مولوي غلام رباني مصلح د دغه تفاهم لیک لاسلیک کول یو ارزښتناک ګام وباله. دا و د تخنیکی او مسلکی زده کړو ملي ادارې د ماښام 9 بجو خبرونه. تر بیا چې زه مرتضی احمدي ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه. تخنیک او مسلک